د لوی الله په نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 کال د ثور میاشتې 25مه نیټه ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند بغلان ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د علماو شورا له غړو سره کتلي. ملا عبدالغني برادر اخوند په دغې کتنې کې ویلي چې د دوی راتګ یوازې د دې لپاره نه و چې تسلیات ووایي، بلکې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سختو ورځو کې خپل ولس سره مرسته او د هغوی ملاتړ وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړې چې د اسلامي امارت مسؤلین د افغانستان حاکمان نه بلکې د دې ولس خادمان دي. ورته مهال د علماو شورا غړو ویلي چې د بغلان ولایت ولسونه د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ دي او کلک ملاتړ کوي. په یو بل خبر کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت مرستیال مولوي قدرت الله جمال پښتون کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده او د ایران مهندسي کانونو خونې استازي رضا وستامي له لورې د دواړه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک سو. د یاد هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ایران استازي بستامي ویلي چې د دغه هیواد د کان مهندسي سازمان به نږدې راتلونکي کې افغانستان کې خپل دفتر پرانیزي او د کانونو برخې ایراني انجینران به خپلې تجربې له افغان انجینرانو سره شریکې کړي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر شیخ نور محمد ثاقب د ترکیې په استانبول ښار کې د اسلامي نړۍ د علماو په مشورتي غونډه کې ویلي چې اقصی جومات یوازې فلسطینیانو پورې نه بلکې ټول اسلامي امت پورې اړه لري. شیخ نور محمد ثاقب له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په یووالي سره د اسرائیلو د جنایتونو مخه ونیسي او د فلسطین د مظلومو مسلمانانو خپل قاطع ملاتړ اعلان کړي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر دغه راز د اسلامي امارت لاسته راوړنو ته په اشارې سره ویلي چې افغانستان له اسلامي هیوادونو سره ښې او متقابلې اړیکې غواړي. او په پای کې اسرائیلي ځواکونو ادعا کړې چې د غزې تړانګې په شمال کې په سیمو کې پرمختګ کړی. د رویټرز په وینا اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمالي سرحدونو کې پرمختګ کړی او ځینې سیمې د حماس له کنټروله ایستلې دي. د ریپورټ له مخې د اسرائیلو د ځواکونو له عملیاتو وروسته رفح ښار ته د مرستو رسولو لاره بنده سوې ده او د مرستندویه کارکوونکو په وینا دې عملیاتو بشري ناورین رامنځته کړی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې بیلابیلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.